وای چې شیرې خو ګیرې تاته مکه واشمته مکه واشمته تاته یاره خبره داسې ده که نه ګرانو وطنوالو چې زیمبابوې والا رانیولي یو او 1500 اتیا رنځونه یې راباندې کړي دي خو خیر نه پوهېږو چې دا رنځونه په چا باندې وکړو یو دانه سیټي خو له اتلو خو خیر شته لکان شته دی هسې ګپ لګومه که نه هلکان شته انشاءالله پوره کوو بیا ته خیره سره برېکټه چې ځکه نه بیټینګ ته جوړه ده او چې زیمبابوې والی کولی شي که نه مونږ هم د چا نه کم نه یو انشاءالله ورپسې پوره کوو نو نن ورځ هم چې دا هم پای ته ورسېدله او د افغانستان 15 رنز دي او 2 وکټې تللي دي نو انشاءالله تعالی د خیره سره دا رنځونه به راړو او دوی مننګس چې دي انشاءالله زیمبابوې بیا پر اینو چې ډېر رنځونه وکړي نو همدغه یوه واحده لار ده چې په بلې انینګس کې باید زیمبابوې والا کم رنځونه وکړي چې بیا په زمونږ په دویمې انینګس کې چې دی که نه مونږ دپاره بیا سختۍ نه لکه پر غر چې ختلي تاته بس اشمته داري وم چې خبره راشد خان ترې نه تللی دی فضل فاروق هم ترې نه تللی دی ګوربت هم ورسره نشته دی ابراهیم زادران هم ورسره نشته دی نو اشمت غریب ځان د پرېښی دی نو خامخا لږ مشکل به وي خو د خیره سره همدا دی وخت اشمت خانه چې هر یو بال سره وکړې باز ټاپک کې نو د بال ته مه وایې چې شټاپ بال ته وایه مه کوه اشمته تاته مه کوه اشمته تاته نو ورځونه به درته انشاءالله پوره کوو خیره سره به د خیره دی چې ښه فټینګ وکړئ نو سیدي خو له اتل او عبدالمالک چې دی او شوی دی نو فلحال چې دی به د خیره سره ولاړ چې رحمت شاه دی او کپتان صاحب حشمت الله شاهدي دی نو هیله کوو چې د خیره سره دا رځونه پوره کړي او بله هیله د کرکټ بورډ نه مونږ دا کوو چې بهیر شاه محبوب ته خامخا په بل میچ کې مخه ورکړي بهیر شاه محبوب هغه لوبغاړی دی چې د افغانستان په فرست کلاس کې د ټولو نه ډېر رنځونه یعنې په دنیا کې چې څومره بار یو ملک خپل خپل فرست کلاس میچونه کېږي په هغې ټولو کې چې دی که نه غټ ریکارډ چې دی د افغانستان د فرست کلاس لوبغاړي دی او د بهیر شاه محبوب دی نو مونږ هیله کوو د کرکټ بورډ نه چې په بل میچ کې خامخا ولي نو لوبغاړو ته به وایم چې د خیر دا میچ وګټئ او د زیمبابوې والا چمړه وباسئ ځان ورته تکړه کړئ مضبوط کړئ او د زیمبابوې والا چې دی که نه ورېبئ ترېشلې کړئ او ویې سټئ مننه په الله مو سپارمه اخره کې ته وایم چې د خیر سره میچ به ګټو د زیمبابوې والا سره مو ژوند دی تاپو